سلیمان علیه السلام قصه زه تاسو ته په دې ویډیو کې کوم چې سلیمان علیه السلام دا څوک ده، په ژوند کې کوم ناشنا داستانونه تیر شوي دي او بالاخره د هغه له ژوند نه موږ تاسو څه درس اخیستلی شو. راځئ دا ویډیو له ما سره وګورئ او د سلیمان علیه السلام له دې مکمل داستان نه ځانونه خبر کړئ. سلیمان علیه السلام دا د الله جل جلاله یو لوی پیغمبر تیر شوی ده. دا د الله جل جلاله له طرفه رالیږل شوی یو ستر پیغمبر او د پیغمبر زوی د داود علیه السلام زوی. الله جل جلاله دا انسان په ډیرو لویو معجزاتو باندې دا نازولی و او الله جل جلاله ورته ډیره یو عجیبه پاچاهي ورکړې وه. دا هغه انسان ده چې په ټوله دنیا باندې پاچاهي کړې وه. د دنیا کې 4 پاچاهان تیر شوي دي چې هغوی په ټوله دنیا باندې پاچاهي کړې ده. 2 پکې مسلمانان دي او 2 پکې کافران دي. هغه مسلمانان چې دي یو پکې سلیمان علیه السلام ده او بل پکې ذوالقرنین ده او 2 دانې کافران چې هغوی هم په ټوله دنیا باندې پاچاهي کړې ده. یو پکې نمرود او بل پکې بخت نصر. دا هغه خلک دي چې دوی په ټوله دنیا باندې پاچاهي کړې ده. سلیمان علیه السلام د ټولې دنیا پاچا و. سبحان الله، داسې یوه عجیبه پاچاهي وه چې نه الله چاته داسې پاچاهي مخکې ورکړې وه او نه یې له هغه نه وروسته چاته داسې پاچاهي ورکړې ده. سلیمان علیه السلام دا صرف په انسانانو باندې پاچا نه و، بلکې الله جل جلاله ده ته حتی حیوانات، حتی په هوا کې مرغان او حتی پیریان هم الله جل جلاله ده ته تابع کړي او ده په دوی باندې هم پاچاهي کوله. راځو دې ته چې سلیمان علیه السلام ته الله جل جلاله کومې معجزې ورکړې. یوه معجزه یې دا ورکړې وه چې ده له حیواناتو سره خبرې کولی شوې او دی د حیواناتو په ژبه باندې، د مرغانو په ژبه باندې پوهېده. دا یوه لویه معجزه وه چې الله جل جلاله ده ته ورکړې وه. دویمه معجزه چې الله ورکړې وه هغه دا ده چې د ده اسلحې ته ضرورت شو. نو له الله نه یې وغوښتل چې یا الله ما ته داسې څه راکړه چې زه ورباندې اسلحه جوړه کړم. نو الله جل جلاله ده ته داسې یوه چینه ورکړه چې د مسو چینه وه او داسې بهېدل، نو ده به چې څه رقم وسله خوښه وه هغه به یې ترېنه جوړولی شوه. بله معجزه چې الله جل جلاله ده ته ورکړې وه هغه دا وه چې الله ده ته پیریان تابع کړي. پیریان دا یو ډېر زورور مخلوقات دي چې الله جل جلاله پیدا کړي دي. موږ تاسو یې نشو لیدلی. دا الله جل جلاله سلیمان علیه السلام ته تابع کړي وو. سلیمان علیه السلام به ورباندې غټ غټ کارونه کول. او بله معجزه چې الله جل جلاله ده ته ورکړې وه هغه دا ده چې حتی هوا هم الله ده ته تابع کړې وه، ورته مسخر کړې وه. کله به وي چې هوا ته امر وکړي نو هوا به په همغه جهت باندې، په همغه خوا باندې وړ. کوم بل حکم به ورته وکړي نو هماغه رقم به دا هوا هم روانه وه. که به ورته ویلي داسې والوځه داسې بتله، او که به ورته ویلي داسې والوځه داسې بتله. نو حتی هوا هم الله جل جلاله د لوی انسان ته تابع ګرځولې وه. د ده په ژوند کې ډېر ناشنا او عجیبه داستانونه تیر شوي دي چې یو پکې د ده له ملک الموت سره خبرې کول دي. ملک الموت یو ورځ راغی او دی ناست په یو مجلس کې. نو له ده سره یو وزیر هم ناست و. د ده یو وزیر په خوا کې ورسره ناست و. نو ملک الموت له ده سلیمان علیه السلام سره خبرې شروع کړې، خو دې څنګ سره چې وزیر ناست و هغه ته یې داسې بد کتل. خبرې له سلیمان علیه السلام سره کولې خو بد کتل او ډیر زیاتې چې توجه کوله هغه د وزیر ته کوله. نو کله چې دا ملک الموت لاړه، د وزیر له دې سلیمان علیه السلام نه پوښتنه وکړه، وایي دا څوک؟ وایي دا خو ملک الموت، دا هغه ملائک ده چې روحونه اخلي د انسانانو. بس دا وزیر یو دم وترهېده او یو دم ورخطا شو، وډار شو. سلیمان علیه السلام ته ویلي، وایي د هوا ته امر وکړه چې ما ډیر لرې پرتې سیمې ته په هند کې ویسي چې تر څو د ده له شر نه زه خلاص شم، دا ما ته ضرر ونه رسوي، روح مې قبض نه کړي. بالاخره سلیمان علیه السلام هم هوا ته امر وکړ چې دا وزیر د هند د یوې لرې پرتې سیمې ته ویسه. بیا وروسته بیا دغه ملک الموت راغی سلیمان علیه السلام ته. نو سلیمان علیه السلام ترېنه پوښتنه وکړه چې تا خو ګوره زمونږ هغه انډیوال، زمونږ هغه ملګری دی وډار که، دا تا څه چل وکړه؟
نو ملک الموت سلیمان علیه السلام ته وویلې وایي الله جل جلاله ماته امر کړی و چې د ده روح ګوره وایي زه تا ته چې راغلم دا د ساخت وخت و خو د ماسپښین په وخت کې الله ماته امر کړی و چې د ده روح به اخلي هغه هم په هند کې صحیح ده یو لرې پرته سیمه راته ښودلې وه چې په هغه ځای کې به د دې انسان روح ته اخلي نو زه چې دی مې دلته ولیده تا سره ناست نو زه هم حیران شوم چې د ده په اړه خو ما ته الله جل جلاله امر کړی او لږ وخت پاتې ده او دی دلته ده او هند ته وګوره څومره لرې نو ځکه مې ورته داسې ناشنا وکتل چې دی څنګه دلته ناست د ده په اړه خو ما ته الله امر کړی چې ماسپښین کې به د ده روح ان په هند کې اخلي نو سلیمان علیه السلام ورته ویلې ښه نو بیا څه چل وشو بس وایي په کوم وخت باندې او په کوم ځای کې چې الله جل جلاله ما ته امر کړی و چې د ده روح به اخلي بس چې په همغه ځای کې کله زه ورسېدم همغه ځای ته او کوم وخت کې ماسپښین کې نو دی هم ما ته په همغه ځای کې منتظر نو بس سمدستي مې د ده روح واخیست بله ناشنا واقعه چې د ده په ژوند کې شوې ده هغه دا ده چې د ده یو مرغه و چې موږ تاسو ورته په عامه اصطلاح باندې مولا چرګک هم وایو په دې باندې هم مشهور ده چې اوږده غوندې مښوکۍ نو دا له ده سره و په یو سفر کې روان و بالاخره دا مرغه له ده نه ورک شو نو دی سخت په غوسه شو چې دا څنګه بغیر زما له اجازې نه دا مرغه تللی ده او چیرته ورک ده نه ښکاره کېږي بالاخره یو وخت شو چې دا مرغه بیرته راغی نو سلیمان علیه السلام ته ویل چې زه خو داسې یو قوم ما ولیده چې یوه ښځه د دوی پاچا وه صحیح ده او دا خلکو ټول د لمر عبادت کو د الله جل جلاله عبادت نه کو ټول مشرکینو نو سلیمان علیه السلام د دې لپاره چې دقت وکړي په دې مسله کې ده ته د مرغه ته یو خط ورک او دا ښځه اسلام طرف ته راوبلله سره له قوم نه چې تاسې اسلام ته راشئ او زه سلیمان علیه السلام یم کله چې دا خط دغه مرغه واخیسته او داسې یو مناسب ځای کړکۍ ولټوله په همغه کې دې پاچا ته دې ښځې ته چې بلقیس نومېدله دا خط یې ور واچوه کله چې دوی دا خط ولیده نو حیرانه شوه چې داسې یو لوی پاچا ما ته خط رالیږلی او زه یې د الله عبادت طرف ته رابللی یم سره له خپل قوم نه نو دوی بالاخره مشوره وکړه دا قوم یې ورته وویل چې ګوره زمونږ پاچاهي هم څه عادي پاچاهي نه ده او نه هم موږ کمزوري یو موږ خو ډېر قوي خلک یو ډېر زورور خلک یو نه له جنګ نه ویریږو نه له چا نه ویریږو نو بالاخره موږ نه ورته تسلیمیږو او نه ایمان راوړو خو بالاخره د دوی مشوره په دې باندې وشوه چې موږ به یو تحفه ورولېږو ښه قیمتي او درنه تحفه به ورته ولېږو سلیمان علیه السلام ته کیدای شي دا د هغه په سترګو کې یو ځای ونیسي او موږ معاف کړي کله چې دا تحفه سلیمان علیه السلام ته راورسېدله سلیمان علیه السلام ته تحفې څه ارزښت درلوده هغه ته خو الله جل جلاله ټوله دنیا ورکړې وه نو سلیمان علیه السلام فوج او د خپل خلک پسې ورولېږل د دې دپاره چې هغوی تابع کړي او د هغوی سره جنګ وکړي نو کله چې هغوی له دې نه خبر شول په خپله باندې را روان شول او راغلل او کله چې راغلل د سلیمان علیه السلام دا لویه پادشاهي ولیدله نو حق حیران شول مخکې د دې نه چې دا بلقیس دا پاچا راورسېږي سلیمان علیه السلام ته سره پیریان ناستو نو ویلې وایي د دې پاچا چې کوم بلقیس ده د دې ښځې دا تخت به څوک را انتقال کړي مخکې د دې نه چې هغه راشي د هغې دا تخت به څوک ماته راوړي عفریت دا یو پیری و هغه وویل چې مخکې د دې نه چې ته د خپل ځای نه جګ شي په دومره کمه لحظه کې زه دا تا ته حاضرولی شم لیکن بل طرف ته یو پیری وویل چې هغه ډیر زیات لوی عالم و هغه ورته وویل چې د سترګو په رب کې زه درته حاضرولی شم سبحان الله کله چې د سترګو په رب کې هغه حاضر کړ او سلیمان علیه السلام دا تخت ولید نو د الله جل جلاله شکر یې ادا کړ نو ویل چې هذا من فضل ربي دا خو د الله جل جلاله د طرفه ما باندې فضل شوی ده بیا دغه خپل د قوم ته امر وکړ چې تاسو لږ غوندې تغییر په دې تخت کې راولئ په دې پاچاهي تخت کې نو کله چې هغه بلقیس راورسېده دا تخت چې ولیده وایي دا تخت ته پېژنې وایي دا خو داسې تخت ده لکه زما د تخت په څېر باندې نو سبحان الله دغه پیریان چې الله جل جلاله د سلیمان علیه السلام ته تابع کړي وو په دوی باندې دومره لوی لوی کارونه کول دا غرونه یې پرې راشري کول لوی لوی ودانیان یې ورباندې جوړولې داسې یو خطرناکه ماڼۍ پرې جوړه کړې وه چې هغه رقم ماڼۍ تر اوسه پورې چا په تاریخ کې هم نه ده جوړه کړې مکمل یوه ماڼۍ جوړه کړې وه هغه هم ټوله له شیشو نه او لاندې ترې نه اوبه بهېدلې نو دا یو ډېره ناشنا ماڼۍ وه کله چې دغه بلقیس راورسېده او د سلیمان علیه السلام دا
پاچاهي ولیدله او دا ناشنا قصر یې ولیده، نو بیا یې وویل چې رب انی ظلمت نفسي واسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. یا الله وایي ما خو په ځان باندې ظلم کړی ده او زه د سلیمان علیه السلام په مخ کې دغه ده الله ته تابع کېږم او مسلمانه شوه. نو په دې سره دغه دنیا دا ټوله د عدل نه ډکه شوه او ټول خلک د سلیمان علیه السلام د ماتحت شول او ټول د یو ولس په حیث باندې شمار شول. دا ټوله دنیا دا د الله جل جلاله په قدرت سره د سلیمان علیه السلام د پادشاهي او د پوښښ لاندې وه. موږ مخکې وویل چې الله جل جلاله ده ته پیریان تابع کړي وو، نو پیریانو باندې به د ډېر لوی لوی کارونه کول، حتی د بحر لاندې به په دوی باندې جواهر هم راویستل او سخت سخت کارونه غټ غټ کارونه به په دوی باندې کول. دی په بیت المقدس یعنی فلسطین کې اوسېده، نو دا بیت المقدس د دې دا بنا د اول تاده چې آدم علیه السلام په راجح قول باندې ایښودلی و، دی بیا راتازه کړ، دی بیا تجدید په دې کې راوست او ډېر په ښکلي شکل باندې جوړ کړ. نو سلیمان علیه السلام د هغه انسان ده چې د بیت المقدس بیا تاده او راتازه کړی و. پیریانو دا دعوه کوله چې مونږ علم غیب لرو، یعنی په خپل زور باندې دومره دوی مغرور وو چې ویلې مونږ علم غیب لرو. نو الله جل جلاله غوښتل چې عملا خلکو ته وښیي چې ګورئ یوازې علم غیب الله لري، بغیر له الله نه بل هیڅوک هم علم غیب نه لري، یعنی په پټو خبرو باندې نه پوهیږي. سلیمان علیه السلام دا یو ځل همداسې ودرېده او تکیه یې ووهله په امسا باندې، صحیح شوه. په همدې وخت کې الله جل جلاله له ده نه روح قبض کړ، په داسې حال کې چې د امر کړی و پیریانو ته چې تاسو به دغه بیت المقدس جوړوئ او لوی لوی ودانیانې به جوړوئ. نو دوی پیریان ستړي و ستومانه و، شپه ورځې کار کوه. دوی خبر نه و چې سلیمان علیه السلام دا وفات شوی دی. دوی دا فکر کوه چې دی ویده ده. ډېر وخت تیر شو، بالاخره تر دې اندازې پورې چې یو چونجي لاندې ځمکه دغه د امسا لاندې چې کومه ځمکه ده دغه یې خوړل او د امسا دغه بیخ یې خوړ. یو وخت چې دا ختم شو نو بالاخره سلیمان علیه السلام راوغورځېد. دی وفات شوی و او تر ډېر وخته پورې همداسې ولاړ پاتې و، که نه په همدې امسا باندې تکیه لګولې وه. نو پیریان هم حیران شول چې اوهو دا خو ډېر وخت کېږي چې وفات شوی ده او موږ خبر نه و. الله جل جلاله قرآن شریف کې هم فرمایي که چېرته دوی خبر وای نو دا دومره وخت، دا دومره اوږد مهاله وخت په دوی دغه تکلیفونه نه و برداشت کړي. دا په دې باندې ښکاره دلیل و چې پیریانو علم غیب نه درلود. یو ورځ دوی روان و همداسې او دی هم و سره له ټولې قافلې نه. نو اواز یې واورېده د میږتون، د میږتون اواز یې واورېده. میږتون اعلان وکړ خپلو ملګرو ته، خپلو خپلوانو ته، د ده سره چې څومره میږتانو دي ټولو ته یې اعلان وکړ چې ای میږتنو، دا خبره هم قرآن شریف کې الله جل جلاله را نقل کړې ده، ای میږتنو ننوځئ خپلو سریو ته، خپلو کورونو ته، ځکه چې سلیمان علیه السلام سره له خپل قومه را روان ده، هسې نه چې په ناخبرۍ کې په تاسې باندې پښې کیږي او تاسې ووژني. نو چې کله د دا حالت ولیده نو فتبسم ضاحکا من قولها، الله جل جلاله قرآن شریف کې فرمایي چې په خندا شو او بیا یې دعا وغوښته له الله جل جلاله نه، وایي ربي اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی، یا الله ما ته توفیق راکړه چې زه ستا په دې نعمتونو باندې په صحیح توګه باندې شکر وباسم، ځکه دا څومره یو لوی نعمت ته چې الله ورکړی. حتی دی د میږتنو په ژبه باندې پوهیږي، که نه د مرغانو په خبره باندې پوهیږي. دا څومره یو لوی قدرت ده، دا څومره یو لویه پاچاهي ده سبحان الله چې الله جل جلاله دته ورکړې ده. او دا دعا یې هم د الله جل جلاله نه وغوښتله چې یا الله ما په نیکانو بندگانو کې شمار کړه. نو سبحان الله دغه لویه پادشاهي وه. د عجیبه عجیبه داستانونه و چې د سلیمان علیه السلام په ژوند کې د صورت نیولی و. موږ تاسو د سلیمان علیه السلام له دې قصې نه او له دې جالبو واقعو نه دغه دوه درسونه، مهم درسونه زده کوو. اول دا چې باید موږ تاسو کبر او غرور نه کړو. ګورئ داسې پادشاهي په دنیا کې الله جل جلاله چاته نه ده ورکړې. په تاریخ د بشریت کې داسې پاچا نه ده تیر شوی چې هغه ته انسانان، په هوا کې مرغان، پیریان، هوا، دا حیوانات دا ورته تابع او د هغوی په ژبه باندې هغه پوه شي. دومره یو لوی پاچا ګوره کبر او غرور نه کوي، بلکې الله جل جلاله ته شکر وباسي او الله جل جلاله ته عاجزي کوي
الله جل جلاله نه دعا غواړي چې یا الله ماته د شکر ادا کولو توفیق راکړه، یا الله ما په خپلو نیکو بندګانو کې شمار کړه. دا نه وایي چې زه خو بس یو رسېدلی انسان یم، ما ته اوس څه ضرورت ده که نه. نه، بیا هم د الله جل جلاله نه دعا غواړي چې الله ما په خپلو نیکو بندګانو کې راوله د قیامت په ورځ باندې. نو دا یو لوی درس چې موږ تاسو یې د سلیمان علیه السلام له قصې نه زده کوو. دویم درس چې موږ تاسو یې د سلیمان علیه السلام د دې واقعې نه زده کوو هغه دا ده چې باید شکر وباسو. د الله جل جلاله چې دومره لوی نعمتونه سلیمان علیه السلام ته ورکړي دا د دې په خاطر باندې چې دی یو شکرګزاره انسان. موږ تاسو ته الله جل جلاله تاسو خپله فکر وکړئ څومره نعمتونه یې راکړي دي. صحت الله راکړی ده، وخت الله راکړی ده، وطن الله راکړی ده، مال الله راکړی ده، اولاد الله راکړی ده. د الله جل جلاله ډېر لوی نعمتونه دي په موږ او تاسو باندې، خو متاسفانه خلکو هیر کړي دي. خلکو فقط هغه څه په یاد دي له کوم شي نه چې دوی محرومه دي، هغه مه یادوئ. دغه د الله لوی نعمتونه خپل ځان ته رایاد کړئ، د الله جل جلاله شکر وباسئ. لکه څنګه چې الله جل جلاله سلیمان علیه السلام ته بې شمېره نعمتونه ورکړي وو، تاسو ته به هم الله جل جلاله ډېر خپل نعمتونه درکړي او خپلې پیرزوینې به در باندې رازیاتې کړي. د تل لپاره عاجزه انسانان اوسیږئ او شکرګزاره انسانان اوسیږئ. الله جل جلاله دې موږ تاسو ته هم د دنیا او د آخرت عزت را په نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله.